بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او وخت بخیر ټولو لیدونکو او خواږه زده کوونکو ته هیله مند یم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. ډېره خوشحاله یم چې بیا هم یو نوې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې یم. ګرانو زده کوونکو، تېره جلسه کې موږ درېیم څپرکی پیل کړ او اولنۍ موضوع چې موږ وویل د عضوي مرکباتو ډلبندي په اړه موږ وویل. په دې هیله چې دواړه ډلبندي او تقسیمات مو په سمه توګه زده شوي وي. ګرانو زده کوونکو، نننۍ موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه ووایو هغه ده په هایدروکاربنونو کې وظیفوي ګروپونه په اړه وایو په 9 پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، هایدروکاربن خو موږ ویل چې د دوه مرکب نه جوړ شوی یو کاربن او بل څه و؟ بل هایدروجن. آفرین ګرانو زده کوونکو. نو بل وظیفوي ګروپ څه ته ویل کیږي؟ وظیفوي ګروپ چې د مشخص اتومونو مجموعې ته ویل کیږي چې د هغه په واسطه د یو کیمیاوي مرکب هماغه کیمیاوي خواص او فیزیکي خواص ټاکل کیږي. یا هم موږ ویلی شو چې وظیفوي ګروپ د یو کیمیاوي مرکب معرف ده. معرف څه معنی؟ یعنی معرفي کوونکی. د وظیفوي ګروپ په واسطه موږ یو مرکب پیژنو چې دا کوم ګروپ پورې اړه لري. د مثال په ډول ګرانو زده کوونکو دلته په جدول کې وګورئ په 9 پاڼه کې. مثلا اولنۍ د الکان، د الکان، الکین، الکاین، الکاداین او ارینز یا هم اروماتیک. د هغوی وظیفوي ګروپونه زه دلته لیکم ګرانو زده کوونکو. همدا چې موږ یو ځلې مرکب وګورو نو همدا وظیفوي ګروپ ده چې موږ ته ټاکي دا کوم ګروپ پورې اړه لري. که نه نو خو موږ نه پوهیږو، کیدای شي ځینې شیان یو رقم فرمول یو شان وي، لکه موږ چې په ایزومیر کې ویلي وو ګرانو زده کوونکو چې ایزومیر هماغه مرکبات ته ویل کیږي چې د هغوی مالیکولي فرمول یو شان مګر د هغوی ساختماني فرمولې فرق کوي. نو ګرانو زده کوونکو د همدې لپاره همدا وظیفوي ګروپونه دي چې د یو کیمیاوي مرکب معرفي کوي. مثلا اولنۍ ګرانو زده کوونکو الکان. څه ده؟ الکان، الکانز. دویم څه ده؟ الکینز، بل الکاینز. دریم څلورم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ الکاداینز، الکاداینز. او آخرنۍ چې ده ارینز، ارینز، ارینز یا هم ارومات. نو ګرانو زده کوونکو اوس د دې وظیفوي ګروپ زه دلته لیکم. وظیفوي ګروپ مثلا د الکان څه ده؟ یو ګونې اړیکه. کله چې په یو مرکب کې تاسو ګورئ چې د کاربونونو په منځ کې یو ګونې اړیکه وي نو پوهیږئ چې دا کوم ګروپ پورې اړه لري؟ الکان پورې. بل ګرانو زده کوونکو دلته دوه ګونې اړیکې، دوه ګونې اړیکې په الکین کې. په مثلا یو مرکب وي ساختمان چې موږ ولیکو نو ګرانو زده کوونکو په منځ کې داسې یو دوه ګونې اړیکې ولري نو موږ پوهیږو چې دا څه ده؟ الکین ده. چې بیا په الکان، الکین، الکاین دا ټولو کې بیا وروسته اړ اضافه کیږي. لکه دا غوندې په الکان کې ای ان ای اضافه کیږي، په الکین کې ای ان ای، په الکاین کې وای ان ای، او بل په الکاداین کې داین اضافه کیږي، او په ارینز کې بیا بنزین. نو دا بیا د دې په اړه وایي. بل په الکاین کې څو ګونې اړیکې؟ درې ګونې اړیکې شتون لري. بل په الکاداین کې ګرانو زده کوونکو دوه ګونې اړیکې، دوه ګونې اړیکې مګر دوه دانې. بل ګرانو زده کوونکو په ارینز کې بنزین شامل دی. بنزین چې د بنزین فرمول څه رقم ده؟ داسې یو فرمول لري. همدا حلقه چې تاسو ګورئ نو دا څه ده؟ ارینز ده یا ارومات ګروپ پورې اړه لري. مثلا په دې کې که موږ مثال کار وکړو ګرانو زده کوونکو، په دې کې مثلا په اولنۍ الکان کې ګرانو زده کوونکو مثلا CH درې رابطه CH درې. نو دا څه ده؟ یو الکان ده ګرانو زده کوونکو. وګورئ الکان ده، په منځ کې یو ګونې اړیکې، د دې نوم څه ده؟ ایتان. بل په دې کې ګرانو زده کوونکو همدا مثال کار کوو. CH دوه رابطه CH دوه.
د څه لپاره دلته یو هایدروجن کم شو ځکه چې کاربن 4 اړیکې جوړوي نو 2 دې سره او 2 هم دلته 4 دلته پوره شو نو موږ نشو لیکلی چې دلته هم 2 ګونې اړیکې ولیکو او دلته هم 3 هایدروجن نو د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو د دې نوم ده ایتین موږ وویل په آخر کې وروستاړې ای ده نو ایت ټولو 2 دانې ته ایت ویل کېږي بیا دلته وروستاړې دی چې موږ ته مشخص کوي دا کوم ګروپ پورې اړه لري همداسې 2 ګونې 1 ګونې او 3 ګونې اړیکې مثلا بل ته راځو CH 3 اړیکې او CH دلته وګورئ کاربن 1 2 3 4 پوره شو همداسې په دې کاربن کې د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو د دې نوم ده اسیدلین یا ایتاین بل ګرانو زده کوونکو اوس الکاداین ته راځو الکاداین مثلا ګرانو زده کوونکو د کتاب مثال چې CH2 اوس دلته خو موږ نشو کولی چې دا مثال کار وکړو ځکه چې دلته 2 کاربن دي او دلته باید 4 دانې یا 3 دانې وي چې دا موږ باید وصل کړو نو دلته CH2 2 رابطه CH رابطه CH 2 رابطه CH2 نو د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو تاسو په 9م ټولګي کې ایوپاک د ایوپاک نوم ایښودنه په اړه ویلی وو چې دلته 2 دانې دي نو اولنۍ 1 2 3 همداسې ده 1 3 بیوتاداین نو د دې نوم ده 1 3 بیوتاداین 1 3 د کوم ځای نه شو که موږ دې ته نمبر ورکو نو 1 2 3 4 وګورئ په اولنۍ کاربن کې 2 ګونې اړیکې ده بل په 3م کې د همدې لپاره موږ 1 3 ولیکه بیوتا د کوم ځای نه شو 1 2 3 4 کاربن لرو چې 4 ته بیوتا ویل کېږي او داین د څه لپاره ځکه چې 2 ګونې اړیکې لري بل ارینز کې بنزین ده همدا بنزین چې موږ دلته رسم وکړو ګرانو زده کوونکو نو د همدې مثال څه ده بنزین نو دلته لیکو بنزین چې بنزین په څو طریقو ښودل کیږي داسې یو حلقه په منځ کې یا هم که دا نه وي نو دلته یو 2 ګونې اړیکې یو په منځ کې یعنی یو دانې 2 ګونې اړیکه لري بلې نه لري بلې 2 ګونې اړیکه لري بلې نه لري ښه ګرانو زده کوونکو نو همدې ته موږ څه وایو وظیفوي ګروپ دلته ولیکم وظیفوي ګروپ وظیفوي ګروپ د اتومونو هغه مشخص اتومونو مجموعې ته ویل کیږي چې یو مرکب مونږ ته څه کوي مونږ ته مشخص کوي د مرکب هماغه کیمیاوي خواص او فیزیکي خواص یې ټاکي نو دلته وګورئ ګرانو زده کوونکو مونږ که دلته د ټولو هماغه مالیکولي فورمول ولیکو نو تقریبا مثلا دا 3 واړه یو شان راځي مګر بیا کله چې مونږ د 3 واړو جوړښت داسې مونږ مشرح فورمول ولیکو نو مونږ پوهیږو چې دا څه ده یعنی هماغه فیزیکي خواص کیمیاوي خواص او همداسې مونږ مرکب په اړه معلومات ترلاسه کوو د همدې لپاره دې ته وظیفوي ګروپ ته د مرکب معرف هم ویل کیږي بل ګرانو زده کوونکو هومولوګ سلسلې ته راځو هومولوګ څه ته ویل کیږي په تیر درسونو کې هم مونږ ویل په 2م څپرکي کې ګرانو زده کوونکو هومولوګ هماغه سلسلې ته ویل کیږي چې د یو مرکب د بل مرکب نه د CH2 په اندازه یا د میتلین په اندازه فرق ولري چې دا هومولوګ سلسله هم په الکان کې شامل ده هم په الکین کې او هم په الکاین کې شامل دي نو راځئ چې مثال کار وکړو انشاءالله چې تر دې ځای پورې زده شوی او تاسو هم یادداشت کړئ دا پاکوم ګرانو زده کوونکو او هومولوګ وایو مثلا ګرانو زده کوونکو اول په الکان کې کار کوو الکان دلته الکان ولیکم الکان اولنی مرکب د الکان څه ده ګرانو زده کوونکو میتان CH4 نو مونږ وایو چې د میتلین په اندازه میتلین هم دا ګروپ ته ویل کېږي CH2 د دې نوم څه ده میتلین
نو یو مرکب د بل مرکب نه د میتلین په اندازه فرق ولري. نو دلته که موږ همدا CH4 واخلو دې سره جمع کو نو څه کیږي C2H6. همداسې بل میتلین موږ اضافه کو CH2 نو څه کیږي C3H8. بل ګرانو زده کوونکو CH2 دلته کیږي C4H+. نو وګورئ یو مرکب د بل مرکب نه همدا مرکب د دې نه د CH2 په اندازه څه ده زیاته ده. نو همدې ته هومولوګ ویل کیږي. په الکان سلسله کې یا په الکانونو کې د هومولوګ سلسله داسې ده. نو د اولنۍ نوم څه ده ګرانو زده کوونکو میتان. میتان. د دویم څه ده ایتان. د دریم څه ده پروپان. د څلورم څه ده بیوتان. اوس په الکین کې راځو. الکین. په الکین کې اولنی مرکب څه ده ګرانو زده کوونکو؟ اولنی مرکب په الکین کې C2H4 ده. C2H4. ځکه چې ګرانو زده کوونکو په دې کې فورمول بیا د دې نه فرق کوي. بل CH2 په اندازه میتلین په اندازه بیا د دې نه څه جوړیږي C3H6. بیا CH2 اضافه کو بیا C4H څه کیږي H8 او همداسې ادامه لري. که تاسو غواړئ بیا کولی شئ ادامه یې ورکړئ. نو اولنی د دې نوم څه ده ایتین. ایتین. ښه وروستاړې ته هم متوجه شئ ګرانو زده کوونکو په دې کې ایتان ANE و په دې کې ENE ده. د دې څه ده دا پروپان و د دې نوم پروپین ځکه چې دا الکین ده. بل د دې نوم بیوتان د دې نوم بیوتین. اوس څه ته راځو الکاین ته راځو. الکاین کې اولنی مرکب C2H2 بل CH2 په اندازه یا د هومولوګ وبخښئ د میتلین په اندازه مونږ اضافه کو C3H4 بل CH2 اضافه کو کیږي C4H6. همداسې ادامه لري. نو د اولنی نوم څه ده ګرانو زده کوونکو ایت. وګورئ دوه کاربن دوه کاربن نو تر دې ځای پورې ایت او بل په دې کې وروستاړې ENE و په دې کې څه ده YNE. نو د دې نوم څه کیږي ایتاین. ایتاین. د دې نوم څه ده پروپاین. د دې نوم بیوتاین. همداسې که بل هم وي مثلا پنتاین هگزاین هپتاین اوکتاین همداسې ادامه ورکوو. نو ګرانو زده کوونکو همدې سلسلې ته څه وایي هومولوګ چې یو مرکب د بل مرکب نه د CH2 یا د میتلین ګروپ په اندازه زیاته وي. دا په الکانونو کې دا په الکینونو کې او دا هم په الکاینونو کې. همداسې ګرانو زده کوونکو دلته وګورئ په 40مه پاڼه کې یو جدول ده. نو دلته د هومولوګ سلسلې دلته تاسو ته ښودل شوي. نو دا تاسو کورنۍ دنده خپل کتابچه کې ولیکئ. او بله موضوع چې مونږ وایو د هومولوګ خو مونږ وویل د ایزولوګ په اړه وایو. ګرانو زده کوونکو ایزولوګ ایزومیر تاسو ویلی. نو اوس ایزولوګ څه ته وایي؟ ایزولوګ هم یو ډیر مهم اصطلاح ده ګرانو زده کوونکو. هماغه مرکبات ته ویل کیږي چې د هغوی کاربونونه یو اندازه یعنی شمیر یو وي بیا هایدروجن سره مونږ کار نه لرو. نو همدا مرکبونو ته څه ویل کیږي؟ همدې ته ایزولوګ ویل کیږي. مثلا که مثال مونږ کار وکړو اول د ایتاین لیکو C2H2 C2H4 C2H6. نو دا کوم ګروپ پورې اړه لري؟ دا الکاین دا الکین دا هم الکان. نو ګرانو زده کوونکو وګورئ همدا مرکبونه درې واړه یو بل سره څه دي ایزولوګ. دلته وګورئ دا هم دوه کاربن
دا هم 2 کاربن دا هم 2 کاربن. مونږ وایو چې یوازې مونږ کاربن سره کار لرو. نو دلته کاربنونه یو اندازه، اوس هایدروجن سره مونږ کار نه لرو. مثلا په دې کې 2 ده، په دې کې 4 او په دې کې 6. نو همدا مرکبونو ته څه ویل کېږي؟ ایزولوک ویل کېږي. مثلا که بل مثال مونږ کار وکړو ګرانو زده کوونکو، مثلا پروپان CH3 رابطه CH2 رابطه CH3. د دې نوم څه ده؟ پروپان. اوس که مونږ پروپین ته راشو، یعنی الکین ته، دلته د CH2 رابطه CH رابطه CH3. د دې نوم پروپین. بل CH3 رابطه C یوازې C، دلته هم CH3. د دې نوم څه ده؟ د دې نوم ده پروپاین. بل سایکلو پروپان چې یو دا هم 2 دا هم 3. نو یو هایدروجن دلته، یو هایدروجن دلته، یو دلته دلته او دلته. د دې نوم څه ده؟ سایکلو پروپان. نو دا 4 واړه ګرانو زده کوونکو یو بل سره څه دي؟ ایزولوک. په دې کې کاربن 3، په دې کې کاربن 3، په دې کې کاربن 3 او په دې کې هم کاربن 3. نو دا 3 واړه یو بل سره ایزولوک. ایزولوک. نو همدې ته ایزولوک ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو نننۍ موضوع کې مونږ هومولوګ هم ویل ایزولوک. ایزولوک چې کاربنونه یو شان وي، او هومولوګ چې یو مرکب د بل مرکب نه د CH2 یا د میتلین په اندازه فرق ولري. او بل موضوع ګرانو زده کوونکو څه شی و؟ د وظیفوي ګروپ په اړه مونږ ویل. ښه، او ایزومیر په اړه مونږ ویلي و ګرانو زده کوونکو. ایزومیر څه ته وایي؟ چې د هغوی مالیکولي فرمول یو شان مګر ساختماني فرمول فرق ولري. چې دا موضوع مونږ په 2یم څپر کې ویلي وو. مثلا ایتانول او بل ډای میتایل ایتر، چې دا دواړه څه دي؟ یو بل سره ایزومیر. ښه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې نننۍ موضوع مو په ښه توګه زده شوې وي. که نننۍ درس کې یا تېر درس کې کوم ستونزه لرئ، کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ. ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې ویډیوګانې په اسانه توګه ترلاسه کړئ، چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. د کتاب صف لاسته راوړلو لپاره ډسکرپشن ته لاړ شئ او ډاونلوډ وکړئ. تر بله جلسې چې بیا هم یو نوې موضوع سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. خدای پامان.